سلام ټولو محترمو دوستانو ته سلامونه وړاندې کوم. محترمو دوستانو خدای دې وکړي چې راته ښه جوړ وای. محترمو دوستانو مخکې له دې نه چې موضوع ته تشریح کړو مهرباني وکړئ زموږ کوم چینل چې دا هغه درسره سبسکرایب کړئ. کرونا وایرس چې نن سبا د نړۍ تقریبا د څه کم 500 هیوادونو کې د کرونا کوم وایرس چې ده په هغې باندې خلک اخته دي او تر اوسه پورې په زرګونو خلک وژلي دي او په لکونو او زرګونو خلک چې دي هغه کرنټین دي. بدبختانه چې دلته په افغانستان کې هم ځینې کسان چې دي تقریبا تر اوسه پورې 21 پیښې هغه ثبت شوي دي او ځینې کسان چې دي هغه کرنټین دي، شکمن دي. په هغې باندې همدغې ټسټونه روان دي چې آیا د هغې کرونا وایرس شته که نه شته. خو تازه څېړنې چې دي هغه دا ښایي چې که چېرته یو څوک د A مثبت وینې ګروپ ولري په هغې باندې کرونا کوم اغېز نه کوي، ځکه همدغه ګروپ چې دا دی همدغه ګروپ د کرونا په ضد ډېر قوي ګروپ ده. او که چېرته د هغې نه وروسته یو څوک AB یا AB منفي کوم ګروپ ولري نو کرونا چې دی هغه داسې خاص تاثیر په هغې باندې نه کوي. تر ټولو نه کمزورترین ګروپ د کرونا په مقابل کې چې ده هغه O ده، یعنې O ګروپ چې څوک ولري هغه په کرونا باندې اخته کېدی شي. نو محترمو همدغه معلوماتو صحي یا طبي معلوماتو خدای دې وکړي چې خوښ شوي مو وي. د ټولو دوستانو څخه بیا هم هیله کوو چې زموږ کوم چینل چې ده هغه درسره سبسکرایب